نږدې 400,000 افغاني نقدي مرسته په داخلي بې ځای شویو کورنیو وویشل شوه. د ولایت مقام او د لغمان د کډوالو او بیرته سندونکو چارو د ریاست په هلو ځلو د NRC مؤسسې په همکارۍ د لغمان ولایت د مرکز او الینګار ولسوالۍ اړوند په 11 داخلي بې ځای شویو کورنیو د نږدې 400,000 افغاني نقدي مرسته د مرستیال ولی الهه شهزاده مظلومیار د کډوالو چارو د ادارې رئیس او یو شمېر نورو په لاسونو وویشل شوه. د مرستې د ویش پر مهال د لغمان ولایت مرستیال الهه شهزاده مظلومیار ویل ولایتي اداره په هر حال کې د خپل مکلفیت ګڼي چې په هره برخه کې د خپل ولسونو ستونزو غوښتنو او وړاندیزونو ته په خپل وخت رسیدګي وکړي. ښاغلي مظلومیار د ټولو مرستندویو ادارو مننه وکړه چې همیشه په لغمان ولایت کې د ولایتي ادارې سره یو ځای اوږه په اوږه د غریبو بېوسه کډوالو او بې ځای شویو کورنیو په لاسنیوي کې خپله مرسته او همکاري کړې. نوموړي همدارنګه په نورو مرستندویو ادارو هم غږ وکړ چې په دې ولایت کې له خلکو سره د ولایتي ادارې په چوکاټ کې خپلې مرستې نورې هم پراخې کړي. د کډوالو چارو د ادارې رئیس انجنیر شاکر الله شاکر پر وینا هرې کورنۍ ته 12,000 افغانۍ ورکړل شوي څو د اړتیا وړ ضروري توکي پرې راونیسي او د دې ترڅنګ به راتلونکي کې یا د کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته د نورو مرستندویو محصول لوري هم وشي.